سلامونه وخت مو په خیر دی اجمل شهاب فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. نن د اماراتو نړیوال لیګ د 10 افغان لوبغاړو په ګډون پیلېږي او مایکل وان د استرالیا د وروستۍ پریکړې په تړاو د راشد خان د غبرګون هرکلی کړی دی. د استرالیا وروستۍ پریکړه کې افغان لوبډله څومره نمره ترلاسه کړله خو $2 میلیون تاوان وکړ. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. نن د اماراتو نړیوال لیګ د 10 افغان لوبغاړو په ګډون پیلېږي. د متحده عربي اماراتو نوی لیګ نړیوال شلوریز لیګ نن ورځ د یو شمېر افغان لوبغاړو په ګډون په هیواد کې پیلېږي چې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هلته رسېدلي دي. د معلوماتو له مخې د لومړي ځل لپاره په عربي متحده اماراتو کې د شپږو لوبډلو ترمنځ د نړیوال شلوریز لیګ په نوم سیالۍ د روانې میاشتې په 14 یعنې نن پیلېږي چې لومړۍ لوبه به نن ماښام 9 بجې وي. راپورونه دا هم وایي چې کرکټ نړیواله شورا تر دې دمه د سیالیو ته د نړیوالو لوبو یعنې لسټ ای سیالۍ حیثیت نه دی ورکړی او په دغه لیګ کې منډې ویکټې او ریکارډونه نه ثبتېږي. د دې لیګ ډېرې لوبډلې د آی پی ایل د مالکینو له لوري اخیستل شوي دي چې یو ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم ورته اخیستل شوي دي. په دې لیګ کې د افغانستان له لوبغاړو څخه حضرت الله زازی، فضل الحق فاروقي، ظاهر خان، رحمان الله ګلبز، نجیب الله زدران، محمد نبیب، مجیب رحمان، قیس احمد، نور احمد لکنوال او نوین الحق د لوبېدو لاسلیکونه کړي دي. کوم افغان لوبغاړی چې اوس مهال د بنګلادیش لیګ کې لوبېږي او په یاد لیګ کې هم د لوبېدو تړون لري هغوی به د بنګلادیش لیګ کې تر څو لوبو وروسته په دغه نړیوال لیګ کې ګډون وکړي. مایکل وان د استرالیا د وروستۍ پریکړې په تړاو د راشد خان د غبرګون هرکلی کړی دی. د انګلستان نامتو کرکټر او تکړه مبصر مایکل وان د استرالیا د وروستۍ پریکړې په تړاو د راشد خان د غبرګون هرکلی کړی دی او ورته یې لیکلي چې زه د ملاتړ کوم. ورمه ورځ استرالیا کرکټ بورډ په یوه خبرپاڼه کې وویل چې دوی نه غواړي له افغانستان سره لوبې لړۍ ترسره کړي ځکه افغانستان کې د ښځو پر زده کړې او کار بندیز لګېدلی. استرالیا ویلي تر هغې چې په هغوی محدودیت وي کار او زده کړه ته اجازه ورنه کړل شي نو موږ هم له افغانستان سره لوبې نه کوو چې د افغان لوبغاړو غبرګونونه یې راپارولي دي. په دې لړ کې راشد خان هم خپل غبرګون ښکاره کړ او وی ویل که استرالیا موږ سره په لوبې د ناراحتي احساس کوي نو زه نه غواړم چې په بیګ باش کې د لوبېدو څوک ناراحته کړم. د راشد خان ټویټ ته د انګلستان پخوانی لوبغاړی او تکړه مبصر په تبصره کې لیکلي دي زه په دې اړه په تمامه معنا له تا سره یم. د استرالیا وروستۍ پریکړه کې افغان لوبډله څومره نمرې ترلاسه کړې خو $2 میلیون تاوان وکړ. د استرالیا کرکټ بورډ په یو رسمي خبرپاڼه کې له افغانستان سره د لوبې لړۍ د ترسره کولو په اړه پریکړه خپاره کړه چې له مخه یې له افغانستان سره لوبې لړۍ نه کړي. په دې سره په دغې لوبې لړۍ کې 10 نمرې د سوپر لیګ لوبو په نوملړ کې افغان لوبډلې په برخه کې اضافه شوې خو افغان لوبډله له وړاندې نړیوال جام ته وتلې دي نو له دغې 10 نمرې لوبې کول ورته غوره وه. د دې لوبې لړۍ له لوبو لغوه کېدو سره د افغانستان کرکټ بورډ $2 میلیون تاوان وکړ. دا په داسې حال کې و چې ښایي 3 شلوریزې لوبې هم ورسره ترسره شي نو $3 میلیون به له هغې کرکټ بورډ ترلاسه کول خو استرالیا یې دغه خوب ته بد تعبیر ورکړ. هیر دې نه وي چې تر دې وړاندې هم استرالیا له افغانستان سره یوازینۍ 10 لوبې لغوه کړې وي چې هغه وخت هم ورته دریځ نیولی و. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک، یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.